جوزجان کې د 112 میلیون افغانۍ په ارزښت د برېښنا دوی لوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ له لوري د جوزجان ولایت شبرغان جرقدوق برېښنا کوټ څخه د بیات پاور ټي نخلنځای پورې د 113 کیلو ولټ برېښنا لیک د رغول شوي موزي او د پل خراسان 100 کیلو ولټ نوي غځول شوي برېښنا شبکې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د دې پروژو پرانیست غونډې مراسمو کې څرګنده کړه چې هیواد کې د برېښنا شبکو متوازن پراختیا اصل له مخې چارې پر مخ وړي. در 5 ماه 6 ماه اخیر بیشتر از 570 میلیون افغانی صرف در اصلاح شبکه در سرتاسر افغانستان ما استفاده کرده. بیشتر از 3 میلیارد افغانی در پروژه های انکشافی، بیشتر از 4 میلیارد افغانی در پروژه های انکشافی مصرف شده. این پول نه از بانک جهانی آمده، نه اتحادیه اروپا داده، نه امریکا داده و نه دیگران. د دې دوه پروژو پرانیست غونډه کې د جوزجان والي، عالمانو شورا غړو او یو شمېر مخورو هم ویناوې وکړي او د برېښنا خدماتو پراختیا په پار یې د افغانستان برېښنا شرکت له رهبرۍ مننه وکړه. مزایای این پروژه ها بهبود و تامین انرژی برق پایدار، مطمئن و با کیفیت برای مردم شریف جوزجان، مراکز تجارتی، صنعتکاران، فابریکات و ادارات دولتی بوده. دا کم خدمتونه دوی نن د جوزجان ولایت ولسونو ته، د جوزجان ولایت ملي تجارانو ته دای وړاندې کړل، موږ دوی نه مننه کوو. شرکت برشنا خاطر تقویه برق ما و شما خدمت کردن نظیر نداره. امروز خدمت انجام دادن خاطر همین خدمت آمدن، خوش آمدن، بخیر آمدن. د یادونې ده چې د شبرغان جرقدوق برېښنا کوټ اړوند 113 کیلو ولټ برېښنا لیک بیا رغول شوي موزي پروژې سره د جوزجان، بلخ، فاریاب، سرپل ولایتونو او د اندخوی څلورګونو ولسوالیو برېښنا پیاوړې شوه او دغه راز د پل خراسان شبکه له 6 کیلو ولټ څخه 100 کیلو ولټ ته بدله شوه چې ورسره د ځایي پیرودونکو برېښنا په بشپړ ډول پیاوړې شوه.